بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلیه. محترمینو، یو مکم محترم رور چی دا اختری وصل لري، طاقت لري، اختری پر لازم وي او دې نه کوي. د هغه په حق لازم محبوب پیغمبر صلی الله علیه و وسلم څه فرمایي؟ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له وسعة ولم يزح فلا يقربن مصلانا. چې کم څوک حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ سره روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د کم چا سره گنجائش وي وس طاقت وي دغه باوجود د اختری نه کې قرباني نه کې هغه د زموږ ایدګاو ته نږدې هم ناراضي، نږدې دي زموږ ایدګاو ته ناراضي. محترمینو، دا څومره سخت وعید دی. دا هغه سړی ته اندازه کیږي په کم سړی په زړه کې چې لږ ایمانیت او تړپ وي چې دا څومره سخته خبره ده. دومره سخت پیغام دی دا چې په پښتو کې د دې هغه الفاظ نه چې سړی پکې بیان کړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زموږ ایدګا له نږدې هم ناراضي. اسې په الفاظو کې خو په پښتو کې معمولي خبره معلومیږي، لیکن چې د کم سړی د خپل محبوب نبی سره عشق وي، د خپل دین سره عشق وي، د خپل رب سره عشق وي، د هغه دپاره دا یو ډېر غټ وعید دی، یو ډېره سخته خبره ده. او دا حدیث دی محترمینو، دا ابن ماجه کې صفحه نمبر 226 او دا غرنګه کنز العمال جلد نمبر 5 صفحه نمبر 107 حدیث نمبر 12211. نو په کار دا د محترمینو یو کال بل کال اختر راځي، موږ څومره خرچې په دا کلونو کې کوو، څومره میلې او محفلونه پر باسو، څنګه رنګارنګ ځایونو کې موږ دا خرچې کوو. نو دغه یو اخترۍ او یو قرباني چې موږ هغه د ابراهیم علیه السلام چې خپل د زوی پر غاړه چاړه وکېښوله، چې ته خپله سوچ و فکر وکړه د زوی پر غاړه، هغه زوی چې په دواو د الله څه غوښتی دي، هغه نازمین زوی هغه پر غاړه چاړه ورږدي او موږ د یو اخترۍ نشو کولی. حالانکې یو موبایل یې په 10,000 په 40,000 په 60,000 په 15,000 رانیولی. نو چې د چا په زړه کې لږ هم د خپل دین سره د خپل آخرت سره مینه وي، زه هم هغه بیا په دا اخترۍ کې ټال مټول ونه کړي. ستاسو د دیني او شرعي پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سلیم صاحب.